ازادي او خپلواکي دا ده چې په هره برخه کې به ازادي سیاست به هم د چا د فرمایش تابع نه وي. موږ اړتیا لرو چې دینی علوم عصري مسلکي علوم په داسې محیط کې پیاوړي کړو چې زموږ اسلامي ارزښتونه ساتنه پکې هم شوی وي. تحکیم وحدت در مابین ملت افغانستان این مسئولیت نظام اسلامی، مسئولیت ما و شماست. اتویشتم د اسد د تیر تاریخ یاد د نن ورځې انعکاس او د سبا په لور مسؤلیت دی. 100 کلیزه مو مبارک شه. 100 کلیزه دی ټول افغانان ته مبارک وي. اتویشتم د اسد د افغانستان د خپلواکۍ ورځ دی ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. اتویشتم د اسد د خپلواکۍ له تاریخه تر نن ورځې. اتویشتم د اسد د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ چې د یو ملت د خپلواکۍ مبارزې او قربانیو له نوم سره تړلې ده. 100 کاله وړاندې په 1298 هجري لمریز کال کې افغانانو د غازي امان الله خان په مشرۍ د خپلې بهرنۍ خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره تاریخي مبارزه وکړه. هغه مبارزه چې 28 اسد یې د افغانستان د خپلواکۍ په نوم د تاریخ په پاڼو کې ثبت کړ. له هغه وخت را په دې خوا 28 د اسد د افغانانو لپاره یوازې یوه تاریخي نیټه نه ده، بلکې د خپلواکۍ او ملي حاکمیت د ارزښت د یادونې ورځ ده. 28 اسد در تاریخ افغانستان یک روز خیلی مهم است که در این روز افغان ها استقلال خود از انگلیس ها گرفتن و این روز همه ساله در افغانستان در یک مراسم خاص و ویژه برگزار میشه. استقلال طلبی مردمان افغانستان تونسته که در دوره های مختلف بیگانگان و یا خارجی که بر افغانستان تعرض کردن و یا مداخله کردن و یا افغانستان مورد اشغال خود قرار دادن، مجاهدین و مردم آزادیخواه افغانستان تونستن که اونا را در همه دوره ها به شکست مواجه بکنن. از اون لحاظ است که استقلال طلبی مردم افغانستان در دنیا شعاری خاص خود برخوردار می باشه و به خاطر تحکیم استقلال و حفاظت از نوامیس ملی افغانستان همه مردم افغانستان در مقابل بیگانگان متحد و یکپارچه بوده و همیشه از حریم مقدس خود متحدانه با هم یک جا دفاع بودن. 28 اسد 28 اسد سال 1405 هجری شمسی مصادف است با 107مین سال روز استرداد استقلال افغانستان از اشغال انگلیسی. این روز یادآور رشادت، مجاهدت و مبارزه مردم افغانستان در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی و استرداد استقلال کشور است. 28 اسد نماد عزت، ایمان، وقار، سربلندی و اراده یک ملت به خاطر تعیین سرنوشت خویش است. سال روز استقلال و استرداد افغانستان به همه ملت مجاهد و شهید پرور افغانستان نیک و خجسته باد. امروز روزی است که یک ملت با پایمردی، ایثارگری و فداکاری توانستند آزادی و حریت خود به دست بیاورند. این یک روز ماندگار در دل تاریخ معاصر افغانستان بوده است و مردم افغانستان همه ساله از این روز پرشکوه و از این روز پرعظمت تجلیل به عمل بیاورند. بدون شک ملت ها زمان به آزادی و زمان به اقتدار می رسد که کشورشان تحت انحصار نباشد، کشورشان تحت اشغال نباشند. بناهن این یک روز حماس آفرین بوده است، یک روزی بوده است که مردم افغانستان توانست در برابر یک رژیم اشغالگر از خود پایمردی نشان بده، از خود فداکاری نشان بده و برای کشورهایی که افغانستان اشغال کردن یک بار نشان بدن که افغانستان همیشه آزاد بوده است. افغانستان
در همه ادوار تاریخ توانسته است در برابر هر اشغالگر، در برابر هر دسیسه‌گر و توطئه‌گر ایستادگی کنه. د 28م د اسد د ورځې په مناسبت د افغانستان د دفاع وزارت په تالار کې هم ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په دې مراسمو کې د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو، د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی، د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد، یو شمیر وزیرانو، سیاسي څیرو او نورو مطرحو شخصیتونو ګډون کړی و. د خپلواکۍ ورځې په مناسبت یو شمیر مطرحو سیاسي څیرو د دې ورځې پر تاریخي ارزښت، د افغان ولس پر قربانیو او د هیواد د راتلونکي پر لوري خبرې کړي دي. د دوی په خبرو کې یو ګډ ټکی تر سترګو کیږي، دا چې د خپلواکۍ ساتنه یوازې د تیر تاریخ په یادولو نه بشپړیږي، بلکې د هیواد د سیاسي ثبات، ملي یووالي، اقتصادي پیاوړتیا او د ملي ګټو ساتنه غواړي. ازادي او خپلواکي دا ده چې په هره برخه کې به ازاد یې. سیاست به دې هم د چا د فرمایش تابع نه وي. موږ اړتیا لرو چې دیني علوم، عصري مسلکي علوم په داسې محیط کې پیاوړي کړو چې زموږ اسلامي ارزښتونه ساتنه پکې هم شوی وي. تحکیم وحدت در مابین ملت افغانستان این مسئولیت نظام اسلامی، مسئولیت ما و شماست. د خپلواکۍ رنګ یوازې په رسمي مراسمو کې نه، بلکې د ورزش په ډګرونو کې هم لیدل کیږي. افغان ورزشکاران چې په نړیوالو سیمه ییزو سیالیو کې د افغانستان بیرغ پورته کوي، د هیواد د نوم او ملي هویت د استازیتوب یوه بله څیره ده. د افغانستان د خپلواکۍ 100 کلیزه دي، ټولو افغانانو ته مبارک وي. دغه ورځ ده چې شاه غازي امان الله خان د انګریزانو څخه د یوې تورې په زور ازادي واخیستله. افغانستان د تل آزاد او زنده باد وي. ګرانو هیوادوالو، د افغانستان د خپلواکي 100 کلیزه مو مبارک شه. په مراسمو کې د افغانستان د خپلواکۍ پر ارزښت، د هیواد د ملي حاکمیت پر ساتنې او د افغان ولس د تاریخي مبارزو پر درناوي ټینګار وشو. د دفاع وزارت د دې مراسمو تصویرونه یو ځل بیا دا پیغام وړاندې کوي چې 28م د اسد د افغانستان په رسمي تقویم کې د یو مهم تاریخي پړاو د یاد ورځې په توګه خپل ځای ساتلی دی. له بلې خوا اسلامي امارت هم د افغانستان د خپلواکۍ د 100 کلیزې په مناسبت اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان خپلواکۍ د افغانانو د مبارزو او قربانیو په پایله کې ترلاسه شوې او پر ځوانانو او راتلونکو نسلونو غږ شوی چې د خپلو نیکونو په څیر د هر ډول تجاوز او اشغال پر وړاندې په کلکه ودرېږي. نن د زمري 28مه ده چې دا د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 100 کلیزه ده. دا خپلواکي په 1919 کال کې له انګریزانو څخه ترلاسه شوه. دا د هیواد په تاریخ کې یوه ډیره مهمه او ویاړمنه پیښه ده. دغه بریا ښیي چې د افغانستان خلک د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، قرباني ورکوي او غواړي چې د خپل هیواد برخلیک په خپله وټاکي. د افغانستان د خپلواکۍ 100 کلیزه مو مبارک شه. په دې ورځ باندې شاه غازي امان الله خان وکولی شو چې له اشغالګرو څخه د افغانستان پاک او سپېڅلې خاوره خپلواکه کړي. هر هغه څوک چې د افغانستان د خپلواکۍ په خاطر باندې د اشغالګرو په مقابل کې جنګیږي او تل یې سرښندنه کړې ده، هغې لپاره باید موږ یو خاص احساس ولرو. له 1298 کال څخه تر نن ورځې 28م د اسد د افغانستان د تاریخ یوه داسې پاڼه ده چې په هر نسل کې د خپلواکۍ مفهوم بیا مطرح کوي. خو د تاریخ تر یادولو مهمه پوښتنه دا ده، له خپلواکۍ وروسته افغانستان څنګه کولی شي خپله سیاسي، اقتصادي او علمي خپلواکي لا پیاوړې کړي؟ ځواب یې ښایي د همدې نسل په لاس کې وي. په داسې نسل کې چې له خپل تاریخ زده کړه وکړي، خپل هیواد آباد کړي او د افغانستان ملي ګټې تر هر څه پورته وساتي. 28م د اسد د تیر تاریخ یاد د نن ورځې انعکاس او د سبا په لور مسؤلیت دی. دا ورځ یوازې د یوې بریا یاد نه دی، بلکې د یو ملت لپاره د دې پوښتنې د تکرار ورځ هم ده چې
خپلواکي څنګه وساتو او افغانستان څنګه لا پیاوړی کړو. 28 د اسد د افغانستان د خپلواکۍ ورځ دې ټولو هیوادوالو ته مبارک وي.